او فرعون راغی هلته کېناستو ټول خلک هغه په تماشه باندې دي. او موسی علیه السلام جادوګرو ته همدغه خبرې کوي چې تاسو هلاک شئ، د الله جل شانو مقابله کې ولاړ دي. زما مقابله نه ده، زه خو د الله پیغمبر یم. موسی علیه السلام فرمیل خو تاسو وایي د الله جل شانه د طرف نه چې کوم دعوت والده یعنی داعی د حق ته، د هغه داعی د حق په مقابله کې تاسو راوتي دا تاسو الله جل شانه چیلنج کوئ. نه هلاک شئ، لږ سوچ وکړئ دې خبرې ته تاسو څه کوئ. د موسی علیه السلام مبارک یو طرف ته هارون علیه السلام سره ولاړ دی او بل طرف ته دونه غټ مخلوق چې فرعون ولاړ دی. فرعون د هغه په فوج کې مفسرین حضرات فرمایي چې 3 لکه د هغه په فوج کې صرف هغه کسانو چې د هغې سره تور اسونه 3 لکه هغه کسانو چې د هغې سره سپین اسونه دونه فوج چې فوج یې په دا نمونې پیدل فوج به څونه نور افواج به څونه نو بیا به قوم څومره غټ قوم و، څونه زورور قوم به. یو طرف ته دا ولاړ دی، بل طرف ته موسی او هارون ولاړ دی علیهم الصلوات والتسلیمات. دا دونه عجیبه منظر دی. او دی خوا فرعون هم د هغې خلاف پروپیګنډه کوي او خبرې کوي، او دلته جادوګر هم د هغې خلاف لګیا دي پروپیګنډه او خبرې کوي. قوم هم د فرعون ولاړ دی د موسی علیه السلام او خبره کوي. همدا چې په چا داسې حالت راشي هغه ته پته لګي، هر چا ته پته نه لګي. او عام سړي ته هم دا پته نه لګي او دا نه محسوسوي چې دا دلته کومه فلسفه الله ذکر کوي. دا هغه انسان ته محسوسیږي کوم انسان چې عهدې والی، مرتبې والی، یو مقام والی، یو حیثیت په معاشره کې، او د هغه ټول خلک خلاف شي او دی تنې تنها ولاړ او زه ته پته وي چې زه په حقه باندې یم، ټولو خلکو ته پته وي چې دی په حقه دی. نو ته سوچ وکړه، هسې مثال در کوم چې ته شیرګړ کې یو طرف ته ولاړې او ټول قوم ستا نه مخامخ بل طرف ته ستا په مقابله کې ولاړي او ستا باره کې سپکې سپورې موي، ته به دا برداشت کړي؟ دا ګورې د هغې انسان دپاره چې هغه عهدې والا خلک دي د هغه دپاره دا ناقابل برداشت. او موسی علیه السلام خو صاحب عهده ده، صاحب عهده دی. موسی علیه السلام خو صاحب نبوت دی، صاحب رسالت دی. او موسی علیه السلام داسې تنې تنها ولاړ دی او بل طرف ته دا خلک لګیا دي پروپیګنډې کوي او مقابله جوړه شوه صاحب. نو موسی علیه السلام اوس ولاړ دی او فرعون دا آواز کوي او دغه شانتې دغه جادوګر چې دا آواز کوي او یو بل له د اتفاق درس ورکوي په دغه وخت کې. نو څه وایي ورته فاجمعوا کیدکم، راځئ هلکه ټول یو موټی شئ. فاجمعوا کیدکم، خپله منصوبه هغه هم څه کوې، هغه هم راجمع کې یو ځای ته کې په اتفاق کې. فاجمعوا محکمه کې یو دا معنی هم ده. کیدکم خپل څه شی، خپل هغه منصوبه. ثم اتوا صفا او بیا راشئ په صفونو کې. په صفونو کې دا مطلب دی چې ډېر په نظم و ضبط سره او ډېر په طریقه باندې راشئ مقابلې، یا ښه په اتفاق سره راشئ مقابلې. بیا وقد افلح اليوم من استعلا، او دا خبره ذکر کړه چې نن به هغه سړی کامیابي کوم سړی چې غالب راغی، کوم سړی چې هغه غالب راغی او مقابله وګټله، هغه سړی به نن صحیح، هغه سړی به کامیابي. وقد افلح اليوم، نن ورځې کامیاب شو من هغه څوک استعلا چې هغه وګټله، استعلا چې هغه د پاسه شو ویې ګټل. قالوا یا موسی اما ان تلقي و اما ان نكون اول من القى. جادوګرو مقابله شروع کړه. نو وایي موسی علیه السلام ته دا مضمون مخکې تېر شوی دی په صورت اعراف کې، خو دلته څه لږې لږې خبرې دي هغه ته پرې کوم، هلته مې تفصیل ذکر کړو. نو موسی علیه السلام هغه ته وایي جادوګر چې ای موسی علیه السلام ته اول خپله امسا غورځوې او که نه مونږ خپلې امساګانې او پړي هغه وغورځو. نو مفسرینو حضراتو لیکلي چې ګوره دا د موسی علیه السلام ادب وکړو. ظاهري ادب و حقیقت کې خو ادب نه و د موسی علیه السلام چې دی کو خو یو ظاهري بس یو رسمي شانتې ادب و د موسی علیه السلام یې وکړو. د هغې ادب نتیجه دا راووته چې وروسته دوی په سجده پرېوته مسلمانان. مفسرینو لیکلي چې دا ادب دونه بهترین څیز دی، د چا احترام کول دا دونه بهترین څیز دی. موسی علیه السلام خو بل طرف ته د حق داعي و، د هغه ادب یې وکړه، الله ورته ایمان نصیب کړه. موسی علیه السلام ته وی اول ته مقابله شروع کې که نه مونږ یې شروع. موسی علیه السلام ته تاسو خپل پړي او خپل امساګانې هغه وغورځوئ. سوال دا راځي چې دا خلک خو په باطله باندې چې کوم د موسی علیه السلام خلاف ولاړو. موسی علیه السلام دې ته ولې وایي چې اول تاسو خپلې امساګانې او خپلې رسۍ وغورځوئ. موسی علیه السلام له پکارو چې اول خپله امسا غورځولې شروع موسی علیه السلام کړی وی، ځکه په حق او موسی علیه السلام د هغې وجه ده. وجه د هغې دا ده چې موسی علیه السلام مبارک
یوي که نه یو حق یو باطل. دا باطل که ته د کنه نه ختمول غواړې نو د باطل ته به موقع د مکمل د مکمل ظاهرېدو د چې مکمل دی څرګند شي او مکمل دی را برسېره شي دی به ورته څه کوي انتظار به ورته نو دی به بیا هله جرړو نه ختمېږي که رابر شي او ته وله سر کټ کړې بیا لږ نور رابر سر وله کټ کړې نو هسې بې ځایه به د ژوند تېر شي او چې کنهې ته رسې نو هغوی به نورې منصوبې کړي او نور شکوک او شبهات پې د خلکو په زړونو کې او د خلکو په دماغو کې او په سوچ کې غورځولي نو ستا دعوت بیا فایده نه کوي. نو باطل چې کله مکمل را څرګند شي ته به د هغې خلاف بھرپور کوشش کوې ځان به تیار ساتې وایي تا ته پته ولګې چې باطل نور نه چې را برسېره کې دغلته به ته د هغه چې کومه کنه ده او جرړه ده هغه به ګیره کړي. موسی علیه السلام دې ته انتظار کو چې دا مکمل دا خپلې رسۍ ورسه وغورځوي بیا به زه دا د الله جل شانو د طرف نه چې کومه معجزه او حکم راځي دا به وغورځوم نو هغه په یو نړۍ قصه بیا ختمه یا به د هغې مقابله به وکړي بس ختمه به شي قصه. دا د موسی علیه السلام سوچ دلته ځکه موسی علیه السلام دوی ته وي چې اول تاسو وغورځوئ بس نو څه قالو یا موسی دوی ویې موسی علیه السلام اما ان تلقیه یا خو ته وغورځوه و اما ان نکون اول من القا او یا به مونږ د هغې چا نه شو چې اول غورځوونکي دي. قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون صدق الله العظيم. الله جل شانه فرمای قالوا دي خلقو وی قالوا وی دی خلقو دی بنی اسرائیلو دا موسی علیہ السلام دی قوم وی قالو وی دوی اوذینا مونږ ته تکلیف راکړی شوی اوذینا مونږ ته اذیت راکړی شوی تکلیف راکړی شوی سختی راکړی شوی اوذینا مونږ ته تکلیف راکړی شوی من قبل ان مخکې د دینا تأتینا چې ته مونږ ته راغلی وي ومن بعد ما جئتنا او رسته د اغنا چې ترالی مونږ ته ومن بعد ما او رسته د اغنا جئتنا چې ترالی مونږ ته قال موسی علیہ السلام فرمایل عسا نزدې ده عسا نزدې ده ربکم چې ستاسو رب عسا نزدې ده ربکم ستاسو رب ان دا خبره یهلکا چې هلاک کی عدوکم ستاسو دشمنان عسا نزدې ده ایهلک عدوکم ربکم عسا نزدې ده ان دا خبره یهلک چې هلاک کی عدوکم ستاسو دشمنان سو کې هلاک کی ربکم ستاسو رب اوس معنا آسانه شو ويستخلفکم او تاسو ته خلافت ترکی ويستخلفکم او تاسو خلیفګان کی فی الارض پزمکه کی فینظر او بیا وګوري کیف تعملون چې څنګه عمل کوي تاسو ولقد اخذنا په تحقیق سره مونږ اونیو آل فرعون فرعونیان بالسنین په قحطونو قاتنی قات بالسنین قاتنو ونقص من الثمرات ونقص او کمواله من الثمرات د میوه کمې مې پراوست لعلهم د دې لپاره چې خایږي دوی یرجعون یذکرون نصیحت قبول کی لعلهم د دې لپاره چې دا فرعونیان یذکرون نصیحت والی نصیحت قبول فاذا جاءتهم الحسنه فاذا پس هر کله جاءتهم چراغ دی فرعونیانو ته الحسنه خواله فاذا جاءتهم هر کله چراغ دی فرعونیانو ته الحسنه نیکی خواله قالو دی وی لنا هذه لنا زمون د پاره هذه دا خبر وا لنا زمون د پاره هذه هم دغه وا وان تصبهم او کچری ابرسل دی فرعونیان ته سیئه تکلیف یطیروا بموسی ومن معه بیا به بدپالی نیوله په موسی علیہ السلام او داغه په مرګرو یطیروا بدپالی به نیوله بموسی په موسی علیہ السلام ومن او باغ چا معه سو چې د موسی علیہ السلام سره الا الله فرمای خبردار الا
خبر ده انما طائرهم بشک د دې خلکو پال د دې خلکو قسمت د دې خلکو حصہ انما بشک طائرهم قسمتونه د خلکو عند الله د چا سره دي د الله سره دي ولكن اکثرهم اکثر په دې خلکو کې لا يعلمون نه پويږي دې آیتونو کې الله جل شانو فرمای چې موسی علیه السلام هغه فرعون چې هغه شکست ورکو فرعون دمکی ورکړی وه موسی علیه السلام او د هغه ملګرو ته چې ستاسو نه به زه خپل لاس پرې کړم تکلیف پر ته درکم نو موسی علیه السلام ته بني اسرائیل خپل قوم ورته وي چې ته کله پیدا شوی نه وي ای موسی علیه السلام ام دې ظالم مونږ ته تکلیفونه راکول اوس چې ته پیغمبر رالی مونږ ته بیا راته تکلیف راکې او دمکی راته راکې موسی علیه السلام ته فرمایل چې الله جل شانو به ستاسو د دشمنان هلاک کي د ځمکې حکمرانی بچاته حواله کي تاسو ته به حواله کي خو بیا ستاسو د حکمرانۍ نه پس چې تاسو ته ځمکې حکومت حواله شي الله جل شانو به بیا ګوري چې ستاسو څه کردار دی بیا الله جل شانو فرمایي دغه فرعونیان دی باندې ما قحطونه راوسته او میوې او فصلونه مې ولا کم کړه د دې لپاره چې دې نصیحت قبول کړي چې کله به ورته یو ما ورته یو خبه مې ورسره کول د دې فرعونیانو سره نو دا به وي چې موږ خو دې مستحق یو او چې کله به تکلیف رسېدو بیا به وي چې دا د موسی علیه السلام او د ملګرو سپېروالی دی نعوذ بالله من ذلک الله فرمایي دا سپېروالی خوالی بدوالی دا د الله جل شانو د طرف نه ښه اکثر خلک په دې خبرو نه پوهېږي الله فرمایي خراز لومبې خبرې الله فرمایي قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا دا د دمکې نه پس خبره ده چې فرعون څه ویلو چې تاسو نه به زه خپل لاس پرې کړم نو قالوا اوذي بني اسرائیلو د موسی علیه السلام دی قوم چې اوذینا مونږ ته تکلیف راکړی شو من قبل ان تأتینا مخکې د دې نه چې ای موسی علیه السلام ته مونږ ته رالی ته چې مونږ ته رالی دې نه مخکې مونږ ته تکلیف ډېر میلاو شوی دی ته لا نوې پیدا شوی او د مونږ ته ډېر تکلیفونه راکړو اوس دی دا وایي ستاسو ماشومان به قتلو ماشومان یې به دله پرېږدم دی مخکې هم دا تکلیف مونږ ته راکړی اوذینا مونږ ته تکلیف راکړی شوی من قبل ان مخکې دې نه تأتینا چې ته مونږ ته رالی ومن بعد ما جئتنا اوس چې ته مونږ ته رالی نو د هغې نه پس هم راته تکلیف راکوي دا ظالم ومن بعد ما او وروسته د هغې نه جئتنا چې ته مونږ ته رالی یو پیغمبر یو خبره واضحه شوه هغه خبره ده چې فرعون د موسی علیه السلام نه مخکې ماشومان قتلول خو چې موسی علیه السلام یې لاس له راغی بیا قتل و قتلان پرېښی دی بیا د قتل و قتلان هغه دمکي کله ورکړی وکړی چې موسی علیه السلام ته نبوت میلاو شو راغی نو فرعون څه ویلي و ابوالوزنې سبق چې زه به ستاسو زنانه پرېږدم او ستاسو نارینه به څه کم دا به حلالوم قتلوم دی نو دا منځ کې فاصله وه دا بله زمونږ ویلو اوس چې دی بني اسرائیلو دا خبره وکړه چې دته مخکې مونږ ته تکلیف راکړی شوی اوس هم مونږ ته تکلیف دی راکوي نو موسی علیه السلام ورته څه وي قال عسى ربکم ان یهلک عدوکم تاسو مه پریشانه کیږئ الله جل شانو د طرف نه تاسو ته د امید اعلان دی هغه د امید اعلان ده چې الله جل شانو به ستاسو د دشمن څه کوي هلاکوي به عسى ربکم نږدې ده چې ستاسو رب ان دا خبر نږدې ده که یهلک عدوکم چې ستاسو دشمن څه کي هلاک دا یو پیغام دویم پیغام ویستخلفکم فی الارض او بیا الله جل شانو به دا ګوري چې تاسو ته خلافت ترکي په څه کې په ځمکې یعنې ځمکې بادشاهان مو جوړ کړي ځمکې حکمرانان مو جوړ کړي ځمکې خلیفګان مو جوړ نو فینظر بیا به الله ګوري کیف تعملون نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا آیتونه مبارکه سورة الاعراف ته د مکې مکرمې آیتونه دي د کوم ځای مکی دور څنګه دور و د سختو دور تکلیف نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته ډېر زیات تکلیف ملاوېدو الله جل شانو د تسلی دپاره دا آیتونه د موسی علیه السلام نازل کړه چې دا ستاسو خبره نه ده د موسی علیه السلام قوم سره هم دا تکالیف تاسو ته صرف اوس تکلیف ملاویږي چې نبی علیه السلام راغی او تاسو په ایمان راوړو او د موسی علیه السلام قوم خو داسې و چې موسی علیه السلام لا نه راغلی هم د هغې قتل و قتلان په نصیب کې و اوس چې موسی علیه السلام راغی ظالم ورته بیا دمکې ورکړ نو د هغې تکلیف ډېر و که ستاسو تکلیف ډېر دی د هغې هغسې و نو تاسو لږ صبر وکړئ الله جل شانو د نبي علیه صلات وسلام امت ته وایي کوم چې نبي علیه السلام سره په مکه مکرمه کې موجود اسان دی ګران نه دی یوه خو دا خبره دویمه خبره دا آیت مبارکه دا په هر زمانه کې د
انسانانو ته انسانیت خي سو ته انسانانو ته انسانیت دا الله یو قانون دی الله جل شانه کم خلق چې په حق باندې صحیح په حق باندې الله جل شانه پاغي باندې تکلیف راولي او اجتماعي لحاظ سره یو انفرادي تکلیفي هغه نه دلته اجتماعي خبر یو اجتماعي د هغې چې کوم طاقت د هغې چې کوم قوت د هغې چې کوم حکمرانی د هغې چې کوم خلافت الله جل شانه ته هغه علي لکسات تپاره څه کوي اته لکسات تپاره والي الله جل شانه د دې لپاره دا کوي چې د خلکو کې احساس پیدا شي څه پیدا شي احساس پکې پیدا شي حکومت یې دنه واغستو د دې لپاره چې د کې احساس پیدا شي اوس الله جل شانه فرمایي چې دا بل سړی چې دلته ما کېنولی دا دشمن دی او ډېر مضبوط دشمن دی او ډېر په باطل او ډېر په غلطه طریقه دی قرآن مجید فارموله ده تاسې بار چا پټ کوئ ستاسو خوښه ده چا به یو سوچي چا بل سوچي زه به دې خبرې نه کوم سمې یو سړي نه چې الله جل شانه حکمرانی والي او هغه په حق باندې چېرته نو الله جل شانه د هغه په ځای بل کښېني چې هغه په باطل وي د دې لپاره چې په دې حق کې څه پیدا شي احساس سره پیدا شي بیا هغه الله جل شانه فرمایي چې اوس په لږه سخته برداشت کې صبر وکړې دا دشمن وستا هلاک کم تا براولم او بیا وستا کردار هم ګورم چې سړیتوب دغې شته کې نشته دی بیا به تا هم ګورم چې تا کې انسانیت راځي که نه راځي احساس ته کې راغی که رانغی لکه څنګه چې د دې بني اسرائیلو نه الله جل شانه مشري واخسته او فرعونیانو ته یې ورکړه چا ته فرعونیانو ته بیا چې هغه په دې باندې تکالیف د هغې غرونه یې پرې راوغورځول تکالیف الله جل شانه دې تلقین ورکړو لږ صبر وکړئ دا فرعون به زه هلاکوم دا حکمراني به تاسو له درکوم او بیا به تاسو ته ګورم فینظر بیا به الله ګوري کیف تعملون چې تاسو څه کوئ ستاسو کردار څه نه که بیا ستاسو کردار خرابېږي الله فرمایي ذلیله کوم مه پرېږدم نه او دا تقریبا دا 15 کاله د پاکستان شو د هر یو سره دا کېږي د هر یو سره دا کېږي دا الله جل شانه کردار ته ګوري که نه نو یو راځي بیا یې کوزوي بل راځي بیا یې کوزوي بل راځي بیا یې کوزوي درې پیرې یو راځي او بیا یې ذلیله کوي الله جل شانه ذلیله کوي دا ظالمان نه پوهېږي چې دا موږ سره څه کېږي تاسو کې نشته که نه صلاحیت نشته الله جل شانه قرآن کې فرمایي مخکې هم تاسو وي په دې څو ایتونه مخکې او صورت انبیاء کې به مو وایي چې الله فرمایي زه د ځمکې خلافت مستقل میراث هغې خلکو ته ورکوم کم خلکو کې چې د هغې صلاحیت وي صلاحیت پکې نه وي زه ورته مستقل حکومت نه ورکوم چې کوم خلکو کې صلاحیت وي که نه کوم خلکو کې صلاحیت دې له به الله مستقل د پاکستان حکمرانی ورکي حکومت په وله ورکي هغه صلاحیت چونکې نه عبادي الصالحون چې الله څه فرمایلي چې ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون چې ما په زبور کې دا خبر لیکلی په مخکینی شریعتونو کې چې ځمکې حکمرانی او مشري به د همیشه دپاره د چای عبادي الصالحون څه به عبادي الصالحون پته لګي چې چا مستقل حکمرانی دلته نه راځي لا پچا کې فی الحال صلاحیت اسانه ده صلاحیت نشته الله جل شانه مال هم راکړی وی تعالی هم درکړی داسې به نه وه صلاحیت نشته له صلاحیت چې کله پیدا شو الله جل شانه به ورکړي اسانه او تاسو په دې قرآن مجید وایي تاسو ته بار څه واضح وي په دې به پوهېږئ ځکه د الله جل شانه نه زیات رښتیا څوک نشي ویلی الله جل شانه دغه فرمایي ښه قال وی موسی علیہ السلام عسى ربکم ان یهلک عدوکم زرد چې الله بس تاسو د دشمن هلاک کی ويستخلفکم فی الارض او بیا به تاسو خلیفګان کی بزما کې فینظر خو بیا به الله ګوري دی خبرې ته چې کیف تعملون تاسو کردار څه دی تاسو څه کوئ د 15 کاله پس په بیا تاسو هم خیر نه 15 کاله پس تاسو هم خیر نه پریدم نه ښه صحیح ده په پاکستان کې اوسه پورې داسې زما په خیال وزیر اعظم نه راغلی چې خپل 15 کاله پوره کړي تاسو چېرته دې خبرې ته سوچ کړی تاسو چېرته ما نه دي لیدلي ما ذهن کې نشته زما عمر خو کم دی کېدای شي چېرته مخکې تېر شوي صلاحیت نشته بچای چاله یې ورکړي د حیثیت خو هغه دی چې قرآن مجید انسان له ورکوي بیا په هغې عمل کې زه به وایم چې دا باصلاحیت انسان دی او زما مشر دی صحیح ده نور غلطي نیمه په انسان کې انسان د غلطۍ جوړ دی غلطۍ نه دی دنیا ته راغلی په غلطۍ څه مسله نشته او د غلطۍ خو دا مطلب نه دی ته چې څه کوې اسانه ده صلاحیت په چا کې نشته ځکه الله جل شانو چاله حکمرانی د پاکستان نه ورکوي نه پرېږدي ورته بیا الله جل شانو فرمایي ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین بیا
د خلکو لک شانتي صلاحیت پزان کې پیدا کو نه الله جل شانو فرعون ګور کله چې انسانان پزان کې صلاحیت ته حکمرانه پیدا کوي کم چې باطل طرف ته ورور کمزوري کیږي د یاد ساتي ځان سره د بني اسرائیل دی وی چې موسی علی السلام تسوي بس مونږ منو د موسی علی السلام نه بل با صلاحیت انسان باغ زمانه کې وو نو داغه سره مرګري او با صلاحیت انسان سره مرګري شغه پیغمبرو داغه سره مرګري شو الله جل شانو ګورس چلو کو اوس خبره دی په یو پوینټ باندې ولاړ دی فرعون د موسی علیه السلام د مخامخ ته فرعون ورو په خطر روان دی موسی علیه السلام ورو په بر روان ګور دا ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين معلوم به سزا فرعونیانو لدا ورکړه چې فرعونیانو باندې میقات راوستو سا معاشي لحاظ سره میغه برباد کړو څه لحاظ سره معاشي لحاظ وکړه ښا بل ملک ته ګورې دې ته ګورې لکه سوچ کوي په دې خبر باندې ملکی خبره پکې نه کومه ټیم رانه خرابي ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين کم چې باطل نو پاغه باندې ماړو بیا عذاب دار راوستو چې معاشي حالات مولا خراب کړه او ځان ته لکه سوچ کې چې زموږ څه پوزیشن دی څوک په حق دی او پاکستان کې څوک په حق شته که څوک په حق وي دا حل بنوي دا کم چې شروع دی الله جل شانو فرمای چې اوس خپل اجتماعي ژوندۍ ته خیالو کې کستاسو معیشت خراب دی پته لګي تاسو ټول په باطل غلط خلک ټیک تک نشته آسان ده خبر ولقد اخذنا امونږ اونی ول آل فرعونین بالسنین په قحطونو باندې قحط السنین سنه کال ته یو کال ته سنه وي ویم دا لفظ ولې الله جل شانو ذکر کړی بیا الله فرمایي ونقص من الثمرات او ما په دې باندې میوه کم کړې په دې بني اسرائیل په دې قبطیانو په دې فرعونیانو می سکړې میوه می په کم کړې لعلهم د دې لپاره چې دا خلک یذکرون لګ نصیحت قبول کی سو کی پته لګي چې معاشي کمزوري کله په یو قوم باندې راځي دې لپاره چې الله جل شانو فرمایي ما ته متوجه شي نور د غار کوم پاکستانیانو ته الله سوي چې ما ته متوجه شي نس کومه نورم تبا کوم زما قران ته متوجه شي غر کوم زما د پیغمبر سنت ته د پیغمبر حدیث ته نږدې شو دیندار شي نورم د سر اگلې ول در کوم چې یاد به وسات د الله جل شانو یو عجیب مزاج دی عجیب طبیعت او د مزاج د لفظ د الله جل شانو د پاره ذکر کول خنه دي صرف تاسو د پوهې د پاره د الله جل شانو طبیعت او مزاج دا دی چې الله جل شانو چرته چاله فورا عذاب نه ورکوي کو کفر ولې نه کو ظلم ولې نه کو واده خلافي ولې نه فورا الله جل شانو څوک نه نیسي الله جل شانو بل ځای قرآن مجید کې فرمایي فلنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون تمه دماغ کې ویل زدي خلق لا دو قسم عذابونه ورکوم څو قسمه دو قسم یو وړو کې عذاب یو غټ عذاب یو وړو کې عذاب یو غټ عذاب وړو کې عذاب دی چې نقصان او تورسي خو مکمل نقصان نو دا غټ عذاب دی چې د یخه ختم دا الله فرمایي د غټ عذاب نمخ کې واړه عذابونه ورکوم فلنذيقنهم من العذاب الادنى واړه عذابونه ورکوم خامخا دي انسانانو ته من دون العذاب الاكبر او لا غټ عذابونه نه ورکوم لعلهم يرجعون د دې لپاره چې ته واپس شي الله ته واپس شي د دې لپاره مخکې د معیشت خبر او شو معیشت په زیاده عذاب ذکر کو الله جل شانو دا معیشت دا کمزوري دا د الله جل شانو د طرف نه عذاب ده څه ده کاروبارونو خرابېدل او د مارکیټونو ډاون کېدل دا د الله جل شانو د طرف نه څه ده وړو کې عذاب ده څه د پاره چې تاسو شه ما طرف ته را واپس شه دا څه ده دا چې الله جل شانو واړه عذابونو کې دی راشي نو چې بیا نه کیږي کله کنه بیا الله جل شانو غلظ ور کوي څه ور کوي او د یخه ختمي ادا به موږ سره کیږي ورس ډېر واړه عذابونه راکړه کله په سواد کې د سیلاب په شکل باندې کله د طالبانو د فوجانو په شکل کې کله زلزلو په شکل کې کله د معیشت ته خرابوالي په شکل کې کله د کرونا په شکل کې کله د حکمرانانو په شکل کې د الله جل شانو ورس تور زموږ راکې ورس بغلز راکې چې صبر له ختمي الله جل شانو فارموله دار چې اول واړه عذابونه بیا څنګه عذاب الاستیصال جرلو نم ختموم الله جل شانو فرمایي دا شل سره فريدا من الله ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين ما دي فرعونيان تبيا قاتونه ورکلسه قات می پراوست قات ونقص من الثمرات او میوه می پکمک یو عجیب خبر خدا دا اصل کې قات ته جدب وي پاره وي کسه جدب قات وي جیم دال با جدب الله جل شانو جدوب نه ذکر کړه لقد اخذنا آل فرعون بالجدوب
چې ما دی له څه ورکړه قحطونه مې ورکړه هغې په سنین لفظ ذکر السنه کال ته مو یو کال ته سنه سنه پلانکې سنه او پلانکې سنه دا عربی لفظ او سنه لفظ چې دی که نه سنه سین نون او ګول تی دا قات ته م وایي دا یو مشترک لفظ دی الله جل شانو هغه اصل لفظ چې د قات دپاره و هغې ذکر نه کړو او هغه لفظ چې هغه مشترک و کال ته م وایي او څه ته وایي قات ته م وایي او کال ته م وایي هغه لفظ ذکر کړو حالانکه قرآن مجید داسې یو لفظ ذکر کوي چې هغې سره بل څوک شریک نه وي په هغې کې هغه خاص د هغې دپاره اګزیکټ لفظ چې یو څیز دپاره ذکر کوي بس ټیک دی که نه هغه خوند کوي چې ډېر زیات څیزونه پکې ته راځی کې یو لفظ دا ذکر کوي نو خلک به شش وپند کېږي دا کم یو خبره کمه خبره ده دا معنا مراد ده که دا معنا مراد ده که دا معنا دا ولې الله جل سنین لفظ ذکر کلونه ته وایي الله جل شانو دې طرف ته اشاره کوي چې په دې باندې کم عذاب و که نه د قات ته عذاب نو دا د کال د پاسه بل کال باندې هم څه د عذاب د کال د پاسه څه کالو د کال د پاسه کال د کال د پاسه کال د قات د پاسه قات داسې چل مو سر کړو هغه استمرار او دوام او همیشوالی داسې ذکر کوي الله جل د قاتونو او د معیشت د هغې د خرابوالي الله جل شانو مسلسل ذکر کوي د هغې دپاره ځکه د کالونو لفظ راو لقد اخذنا آل فرعون نو مونږ ونیو د آل فرعون بالسنین په کلونو باندې په څه په کلونو باندې په داسې قحطونو باندې چې هغه مسلسل قحط و ځکه دا بیا څه ونقص من الثمرات میوې مې وله کمې کړې نو هلکه یوازې په میوو خو د چا معیشت نه خرابېږي سبزی چې کم شي او غنم او جوار چې کم شي په دې باندې اصل څه کېږي معیشت خرابېږي دا ولې الله جل شانو فرمایي دا هغه واړه عذابونو څه واړه عذابونو کې هغه چې کم اهم عذاب دی هغه دا دی چې الله جل شانو ستا سهولت ختم او سهولت په پروټو کې دی که فصل کې دی سهولت چې ستا نه ختموي مخکې چې به کومو خلکو کور ته روزانه فروټ له هغې اوس په هفته کې وړي او کومه چې به په هفته کې وړه هغې په میاشت کې هم نه وړي داسې نه ده سهولت الله جل شانو زمونږ ختم نه کو وای غستو رانه کو وای نه غستو یې سوچ کوئ دې خبر کول یاد ساتئ ځکه الله جل شانو فرمایي ونقص من الثمرات او دې میوې مې کمې کړې مطلب دا دی سهولیات مې ختم کړی دي سهولت مې ته واغوست نو ستانه چې کله سهولت ختم شي که نه دې څه مطلب چې دا د الله جل شانو د عذاب لومبی قوړی ده دا مطلب ونقص من الثمرات لعلهم یذکرون دې دپاره الله فرمایي زه داسې کوم چې دا خلک نصیحت قبول کړي راشي د سړي زامن شي که نه او دا بیا هم د سړي زامن کېږي نه